د سریلانکا پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته د افغان لوبغاړو د نوملړ په اړه بېلابېل غبرګونونه. د افغانستان کرکټ بورډ تازه د سریلانکا پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدي په مشرۍ د افغان لوبغاړو نوملړ په ډاګه کړ. دا ځل د ټیسټ لوبې لپاره د نورعلي ځدراڼ په څیر سینیر او مجربو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی چې ځینو پرې ناخوښي ښودلې او ټینګار یې کړی چې ځوانو لوبغاړو ته دې موقع ورکړل شوی وای. خو د کرکټ بورډ چارواکو په دې اړه ویلي چې سینیر لوبغاړي یې د کورني کرکټ په لوبو او المپیکي سیالیو کې د ښې ځلېدنې له امله غوره کړي او د دې ترڅنګ د لوبډلې د جوړښت او کم تجربه لوبغاړو ته د ډاډ لپاره د نورعلي ځدراڼ په څیر لوبغاړو ته اړتیا وه. په ورته مهال په یاد نوملړ کې د کورني کرکټ چټکو توپ وهونکو او توپ اچوونکو ته هم ځای ورکړل شوی چې د بورډ دغه اقدام له هرکلي سره مخ شوی دی. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د فبرورۍ په 2 پیلیږي. دا به د افغانستان د ټیسټ لوبو په تاریخ کې 8مه ټیسټ لوبه وي. تر دې وړاندې یې 7 ټیسټ لوبې کړې چې 3 یې ګټلې او 4 یې بایللې دي.